لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر په لړ کې د ختیځ زون علماء کرامو سره تعارفي او مشورتي ناسته ترسره کړه. مفتي صاحب محمد طاهر د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې له لوري د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو د معین په توګه د دغه وزارت کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. د لوړو زده کړو وزارت لخوا چمتو شوي 3 عرادي نوي امبولانسونه د کابل طبي پوهنتون رئیس ته وسپارل شول. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د وردګ لوړو زده کړو مؤسسې د 1401 کال د کرنې پوهنځي 9 تنو محصلینو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر میدان وردګ ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د وردګ لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت 4 تنه نو ګمارل شوو اداري کارکوونکو ته 4مه دوره ښوونیز ورکشاپ پای ته ورسید. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر جنوب ختیځ زون ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د دغه زون له علماء کرامو د تحصیلي بنسټونو مشرتابه پلاوي، استادانو، محصلینو او مخورو شخصیتونو سره د خوست ولایت په مقام کې ناسته ترسره کړه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د رهبري شورا ناسته د دغه وزارت د سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت اداري او زیربنا ریاست د یاد وزارت خدماتي کارکوونکو ته بوټان وویشل. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي رئیس او تخنیکی ټیم د تحصیلي بنسټونو، علمي کادرونو او محصلینو لپاره د غوره انټرنیټي خدمتونو په موخه د اتصالات مخابراتي شبکې له استازي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. او پنجشنبه د کندوز پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه 106 تنه، د خوست شیخ زاید پوهنتون انجنیري پوهنځي سیول څانګې څخه 1 تنه، له تخار پوهنتون څخه 400 تنه او د کندوز پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي څخه 473 تنه محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول.